نن سبا سره زموږ د وطنه هر ځای کې د قانون قتلېدل او ناانصافي عام خبره او نتیجه یې دا ده چې هر ځای کې ظلم دی، ناانصافي ده، حق تلفي ده، اړې ګړې دی او دا شان د غلا غلطۍ، ملاوټ، رشوت، کرپشن او قانون شکنې خبرې عامې دي. بدامني ده، عدم تحفظ دی او څوک یې په چل نه پوهیږي چې دا هر څه به قابو کیږي څنګه. نن تاسو ته د پټیاله د یو انپړ جج چې د انصاف او امن فیصلې د ډیرو اعلی تعلیم یافته ججانو نه هم بهتري دي او مثالي دي او دنیا ورته نن هم د احترام په نظر ګوري. سردار کړک سنگ د پټیاله د مهاراجا ماماو جاگیردارو او د پنچایت یعنی جرګې سرپنچ یا مشر هم وو. خو سمو د پس دغه روټین کار نستړی شو او مهاراجا خوري ته وی چې په پټیاله کې د جسټس کرسي خالی شوې ده، په وایسرای باندې ما جج ولګوه. خوري چیټه ورکړه او کړک سنگ وایسرای ته ورسېدو. وایسرای ته تپوس وکړو ستانوم، جواب ورکو سردار کړک سنگ. د وایسرای دویم تپوس و تعلیم. د کړک سنگ جوابو ته ما جج لګې او که د سکول استاد. وایسرای ورته په ځیر وکتل او وی ویل سردار صاحب د صحیح فیصلو د پاره د علم او پوهې ضرورت وي چې کرا او کوټه او پیجندي شي او صحیح فیصلې وکړي شي. کړک سنگ جواب ورکو چې جناب زه د مدورا سه فیصلې کوم او صحیح فیصلې کوم، سرپنچ یم، په یو نظر غل او ساس پیجنم. وایسرای سوچ وکړو چې د مهاراجا ماما دی زه به جج ولګوم. پټیاله پویشه، مهاراجا پویشه او سردار کړک سنگ پویشه. کړک سنگ یې جج مقرر کو او په بل ورځ سردار جسټس کړک سنگ عدالت ته ورسېدو. وړومبۍ مقدمه د قتل پیښ شوه چې یو خواته 4 ملزمان ولاړو او بل خواته یوه زنانه ولاړه وه چې جړلې. کړک سنگ چې څنګه په کرسۍ کېناست او وړومبۍ نظر په عدالت واچولو نو په معامله پوه شو. مقدمه شروع شوه. پولیس فایل کېښودو. د تپوس په جواب کې د مقتول ښځې په جړه وویل چې جناب د 4 کسانو زما خاون قتل کړی دی. دا چې ښي لاس ته ولاړ دی د سره ټوکا وه، دغسې دغه نورو 2 کسانو سره لرونه وو او دغه 4م کس سره کوته کو. زما خاون یې په وهلو قتل کو. کړک سنگ سا راښکله. عدالت او ملزمانو ته بیا وکتل او فیصله لیکلې شروع کړل. ناګهانه یو تور کوټ والا وکیل راوچت شو. مای لارډ، دا ډیره پیچیده مسله ده او کړکېچنه مقدمه ده، زه دلایل ورکول غواړم. کړک سنگ د پولیس نه تپوس وکړو چې دا څوک دی. په عدالت کې موجود پولیس ورته وویل چې جناب دا د ملزمانو د صفای وکیل دی. کړک سنگ خانو داسې وایه چې د مجرمانو ملګری دی. پولیس وویل نه جناب وکیل دی. کړک سنگ بیا وویل چې د مجرمانو ملګری شو چې د هغوی په جرم کې ملټل دی او د هغوی د بچ کولو کوشش کوي. وکیل وویل زه د ملزمانو د صفای وکیل یم او دلایل پیش کول غواړم. کړک سنگ ورته وویل چې دغلته د مجرمانو سره په قطار ودرېږه. پولیس ته اشاره وکړه او وکیل یې هم د 4 ملزمانو سره 5م نمبر کو. سردار جسټس کړک سنگ فیصله ولیکله او آرډر یې وکړل چې سبا د صبح صادق نه وړاندې دا 15 کسان پانسي کړي. 15 کسان پانسي شول او په ټوله پټیاله کې یو هو جوړ شو چې سردار جسټس کړک سنگ د مجرمانو سره وکیلان هم پانسي کوي. خو د کمال خبره دا ده چې تر څو پورې 100 کاله جسټس کړک سنگ په عدالت کې موجود وو، په ټوله پټیاله کې د جرمونو ریشو 0 ته راغله. چا د یارې نه جرم نه کولو. تر دې پورې چې د نږدې نورو ریاستونو نه مقدمې کړک سنگ ته راتلل شروع شول او د کړک سنگ د نامې غږ په ټوله علاقه کې عام شو. اوس تاسو خپله فیصله وکړئ چې مثالي جج څوک وي. زموږ چینل سبسکرایب کړئ.